د ننګرهار اقتصاد رئیس وایي ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو طبیعي پیښو له امله زیانمنو شوو سره لازمي مرستې کیږي. د اقتصاد ریاست له لورې ټولو شته مؤسساتو نه غوښتنه وشوه چې په دغه برخه کې عاجله مرسته او ایمرجنسي کومکونه باید ننګرهار ولس سره وشي، ځکه ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې سیلابونو له امله ډېر خلک متضرر شوي او مالي و ځاني زیانونه خلکو ته رسېدلي وو. البته په مجلس کې د اوچا په نماینده اقتصاد ریاست ته کاملا ډاډ و اطمینان ورکړی شو چې په دغه برخه کې به هغوی وي چې موږ عاجله سروې او همکاري کوو او همدارنګه د همکارو مؤسساتو د لارې موږ ته هم ډاډ و اطمینان راکړی شو چې په دغه برخه کې د ننګرهار ولس سره هغوی وي چې موږ به همکاري کوو. نوموړی وایي شاوخوا 2.5 ملي او نړیوالو مرستندویه ادارې ورسره ثبت دي چې زیانمنو سره بېلابېلو برخو کې مرستې ترسره کوي. نو موږ سره ملي او بین المللي تقریبا 240 او 2.5 پورې مؤسسات دلته فعالیت کوي. خو البته مؤسساتو کارونه چې بعضې مؤسساتو پروژې تکمیلیږي او د بعضو تمدید ته ضرورت وي، د بعضو قرارداد خلاص وي، خو موږ سره ثبت تقریبا 2.5 مؤسسات ملي او بین المللي مؤسسات موږ سره ثبت دي. نو انشاءالله زه امید لرم چې مؤسسات به ساحې ته ځي او عملا سروې به کوي او هغه خلک چې بې کوره شوي، هغه خلک چې شهیدان شوي، هغه خلک چې زخمیان دي او هغه خلک چې اراداجات و نور تاوانونه رسېدلي، دا به ټول ارزیابي کېږي او هغې نه وروسته به هغوی سره کومک کېږي او هغې سره به پوره همکاري کېږي. د اقتصاد ریاست مسؤلین دغه راز زیاتوي هڅه یې همدا ده چې اړمنو ته پر وخت مرستې راجلب او پروژې بېلابېلو ریاستونو ته ور وپېژني.